بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د قیامت د علامات یو علامت دا دی اطاع الرجل امراته وعق امه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای د قیامت د علامات یو علامت دا دی چې سړی به د خزي تابعدار او د مور بنا فرمان وي. د خزي به تابعدار او د مور او پلار بسوي نافرمان به وي. دا د قیامت د علامات یو علامه ده. مور د خپه شي خو چې خزه خپه نشي نو کور کې به دې دا کوشش کوي چې زمانه مې ښځه خفه نه شي نو خیر دی که مور خفه کېږي. دا د قیامت د علاماتو نه یو علامت دی. عام طور پر داسې دي که نه دي؟ اوس میندې څه کوي؟ د بچي د خپل زوی بچي به ټوله ورځ قلاروي. د هغې وخت د عبادت دی چې خپلې کپړې مانځي وساتي نو هغې به نوسي ځان سره په دې ځایونو کې کېنولي واړه بوله لوی بول به پې کوي. کو دا نه کوي دلته زوی خفه کېږي دلته انګور خفه کېږي وایي زما بچي نه کلاروي. زوی به هله رضا وي چې مور ټوله ورځ د ده بچي کلاروي دی به رضا وي. خو چېرته په خپله مصله کېناسته چې دا وخت زما د عبادت دی تاسو مې رالوی کړي یې بس دی که نه نو بیا زوی خفه کېږي وایي زما بچي نه کلاروي. دی به خوشحاله په دې وي چې مور د ښځې خدمت کوي. دی به دې خوشحالېږي چې د ده مور د ده ښځې خدمت کوي دی خوشحاله. خو که مور د ده د ښځې خدمت نه کوي بیا دی خپی. دا د قیامت د علاماتو نه یو علامت دی. یاد وساتئ ګورئ. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وادنا صدیقه واقصى اباه. د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا دی چې ملګری به رانږدې شي او پلار به لرې شي. ملګری به رانږدې شي او پلار به څه شي؟ لرې شي. د دې حدیث مبارک مطلب څه دی؟ یو مقصد خو دا دی چې کم د پلار د خدمت ټایم دی کم د پلار سره د ناستې ټایم دی هغه به دی په بیټکونو په دوکانونو په حجرو کې د هلکانو سره ټایم پاس کړي. هلکه ماسخوتن ټایم شو راشه د پلار سره د کټ په ښکتې سر کې کښېنه که نه. ماسخوتن ټایم دی د پلار سره دی کښېنه د پلار خدمت دی وکړه. دی به په حجره کې د دوستانو سره ناستي دی به په بیټکونو کې او په دوکانو کې د لوپرانو سره ناستي. پلار به یې چېرته په شپه ورځ کې د ده د مخ لږ غونتهینې دومره فتح ورته ولګي چې چېرته تللی دی شته په دې ځای کې دی به ښکاري نه. دوستان به رانږدې شي ده به خپل ټول وخت دوستانو له ورکړی. پلار سره به په شپه ورځ کې دی 15 منټ هم نه کښېني. د قیامت د علاماتو نه یو علامت دی. دوست به رانږدې شي پلار به لرې شي. خپلو بچو ته سوچ وکړو که نه موږ له ټایم زیات راکړئ کړو د حجرو دوکانونو بیټکونو له ډېر ټایم ورکوئ. د پلار سره کښېني ماخوستن ټایم په دوکانونو کې ناستې که نه یې ناستو. دا د قیامت د علاماتو نه یو علامت دی. دی به د ملګري خبره مني خو د پلار خبره نه مني. اکثر اوقاتو کې دا پلاران مونږ لیدلی دي یار دوست ته وینا وکړي هلکه زما خبره خو نه ماني ته ورته ووایه. داسې ورته وایي که نه وایي یاره دا زوی خو مې خبره نه مني خو ستا دوست دی ته ورته ووایه. یعنې ستا به ومني او زما نه مني. پلار وایي زما نه مني ته ورته ووایه. دا د قیامت د علاماتو یو علامت دی. نبی علیه السلام فرمایي دوست به رانږدې کړی شي پلار به لرې کړی شي. دا ټایمونه د پلارانو له ورکوئ. دا د دوکانونو له مه ورکوئ. دا دی بیټکونو له مه ورکوئ. دا دی لوپرو له مه ورکوئ. څنګه چې د ماښام لمونځ وکړې د پلار سره د په خوا کې کښېنه او خبرې ورسره کوه او چې ماسخوتن ټایم شو د اوده کېدو ټایم شو لاړ شه بیا سم له اوده شه. پلار به دې موده شي ته موده شه. او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وظهرت الاصوات فی المساجد. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په جوماتونو کې به اوازونه اوچت شي. نو د دې حدیث مبارک مطلب خو یو دا دی چې اکثر مونږ جومات ته راشو نو د دنیا خبرې شروع کړو. یو مقصد دا دی حدیث مبارک کې راځي چې چا مونځ وکړو عبادت یې وکړو په جومات کې او وروستو یې پسې خبرې وکړي که عبادت یې تباه کړو د هغې چې کوم ثواب هغه یې وسېزو په دې خبرو باندې ای ختم کړو. جومات کې به ناست بس ګپې شپې به لګوي د دنیا خبرې به کوي لکه حجره چې بیټک چې وي د دنیا خبرې به کوي. جمعات ته راتلل د عبادت لپاره او چې کله عبادت ته ختم کو سیده وتل لیکن نورې خبرې نشته. یا د دین خبرې کول دنیاوي خبرې په جمعات کې نه کوي. جمعاتونو کې به اوازونه اوچت شي.